ډاکټر صاحب د افغانستان کې سیرت نوري یو جرنالیست و، بیا د چې کوم په بلخ کې کومه دماکه شوې وه په جرنالیستان پاکې زخمی شوي وو، ټپي شوي وو. بیا د څو ورځې اوس مطلب د تقریبا یو هفته وروستو پوره یوه کیسه ورکړله چې زه څنګه زخمی شوله، نور ملګري څنګه زخمی شول، څه وشول. هغه کې یوه جمله لیکلې وه. جمله په سوشل میډیا ډیره وچلېدله او ما هم هغه شانته محسوس کړله، چونکه مونږ هم یو شی یو دغه نه تېرېږو. پاکې جمله دا لیکلي چې هغه د چاودنې چې کوم د دماکې چې کوم اواز و، په دې نه دا بل اواز ډیر خطرناک و. هغه سړي چې د زخمیانو په هسپتال کې زخمیانو سر ته ولاړو او ویل ها چې زړه مې غواړي چې ټول وژل شوي وای، و چې دا اواز ډیر ښه و. اوس نن چې کوم موضوع باندې خبره کوو دا په دې نه تاویږي په افغانستان کې هلته د طالبانو سیټ اپ، د طالبانو چې کوم نظام دی، او بیا د دې ته چې کوم خلک ګوري، هغه خلک ډایسپورا په امریکا او اروپا کې دي، په پاکستان کې دي، او د پښتانه دي، او د افغانستان نه راغلي کډوال دي، مطلب یا د بره پښتونخوا نه راغلي کډوال دي، او ټول دا چې په کم نظر ورته ګوري. نن په دې باندې خبره کوو ستاسو سره. نو زما چې کم نظر دی زه تاسو ته وړاندې کوم، بیا تاسو په دې باندې خبره وکړئ. زه دا وایم چې لکه اوس افغانستان کې د اصلي په زور باندې راغلی طالب، او دا وکړل چې دلته چې کله اصلي په زور راغی، یو د خلکو یو نظام روان و، یو شکل کې وو. ظاهره خبره د نظام بیا وروستو بهتر کېدی شي چې اول په سر کې بهتري بسري وي، د انسان دوست بسري پکې وي، او د انسان د ترقۍ خواهش پکې وي. نو دا یو نظام روان و، بیا دی لرې کړ. دې ته نه وکتل چې دلته پکې خلک څومره ننوتلي دي، دې ته نه وکتل چې خلک څومره ورسره خوشحال دي، دې ته نه وکتل چې خلک په دې نظام باندې باور څومره کوي، او دې ته هم نه وکتل چې په دې نظام کې د خلک خپل وجود ویني که نه ویني، او د انسان دوستی څومره ده پکې. دوی اشای لرې کړ او بیرته راغلل. اوس تاسو ما په دې باندې پوه کړئ چې دا زما په ذهن کې یو سوال هم تاویږي چې په دغسې په زورواکي او په زور باندې څوک راشي، اچرته چې په کوم ځای باندې دوی د هغه نظام نافذ کړی وي یا ورتپلی وي، د هغې ملګرتیا کولی شي، د هغې دپاره په ښېګړه تمامېدی شي. پر اصولي طور تاسو دې ته بالکل اصولي طور وګورئ او پوره تاریخي پس منظر کې وګورئ کنه، په داسې شکل کې چې د یو ډله چې هغه ټوپک واله ډله ده، بندوق برداره ډله ده، هغه وسله واله ډله ده، او د هغې په شا یو داسې ریاست چې هغه قبضه کول غواړي، چې کله د خلکو په نمایندګۍ قبضه وکړي، د خلکو په نظام قبضه وکړي، په دې نظام کې هر څه چې یو خبره خو پکې ډېره واضحه وه چې دا د خلکو په ووټ راغلی و. صحیح. لکه دا نورې ټولې خبرې ته پکې دا غلطي م راوستی شي، دا غلطي م راوستی شي، خو دا یو خبره پکې مهمه ده چې د خلکو په مرضی راغلی وه، د خلکو په ووټ راغلی وه. چې کوم نظام دغه نظام مات کړی شو، یعنې د خلکو د ووټ نظام مات کړی شو، جمهوري نظام مات کړی شو، د خلکو نمایندګي ماته کړی شوه، چې کوم خلک راغه هغه د خلکو د مرضی خلاف راغه، که هغه خلک ډېر ښه کار هم کوي خو هغه قبضه ګرځي، نه خلک اکسپټ کولی شي او نه دی د خلکو ملګری. فرانسیسیانو به دا وایي یا به انګریزانو فرنګیانو دا وایي یا به نورو خلکو دا خبره کوله چې موږ خو دلته خلکو باندې چې قبضه کړې ده نو خو د خلکو د خوالي دپاره راغلي که نه، خوالي ته خپل کور کې کېده که نه. دا عمومي دغه دی د کلونیل د استعماري قوتونو چې هغه وایي چې ما دا ښه کار وکړه، ما دا ښه کار وکړه، ما خلکو ته دا ګټه ورسوله، ما خلکو ته دا ګټه ورسوله. زما خیال دا دی چې تر ټولو مهم دی کې کم کار شوی دی هغه دا دی چې د خلکو نمایندګي ماته کړې شوې ده، د خلکو اختیار مات کړی شوی دی، د خلکو په خپل ځان د حکمرانۍ حق تروړلی شوی دی. ظاهره خبره ده چې دا د خلکو په ضد شوې ده، ځکه چې ریپبلیک مات شي نو چې د خلکو په ضد ده نو خلک خو متنوع خلک مختلف عقیدې لري، مختلف رنګونه لري، مختلف نسلونه لري، مختلف ژبې لري. دا چې کوم خلک قابض که نه، دا که فرنګي قابض وو، دا که بیا فرانسیسي په څیزونو کې قابض وو، دا که تیر شوي تاریخ کې که ته وګورې زوړ تاریخ کې که ایرانیان خلکو باندې قابض شوي دي،
نو دی د خلکو د وجود نه انکار کړی دی، دی د خلکو د رنګارنګۍ نه انکار کړی، دی به د خلکو جبې ختمي، دی به د خلکو د رنګونو په حساب نفرت او سټیګمټایزیشن کوي، سپکوي به د خلکو د نسلونو په حساب به دا سپکاوی کوي، د خلکو د صنف جنډر چې ښځه ده که سړی دی که بل دی د هغې په حساب به سپکاوی کوي. دا په دې کې یو قسمه ټوکېدلی شی دی، دا په دې کې د دې په ډینز کې یو شی موجود دی. نو دا چې کوم خبره ده که نه دا خبره بیخي هغه خو په کوم انداز کې چې کړې ده خپل جذباتي کیفیت بیان کړی دی سیرت نوري، خو دا خبره ډېر زیات ژور زیلې لري. هغه دا دی چې دی به پکې هزاره نه مني، دی به پکې د بلخ خلک نه مني، دی به پکې د هلمند خلک نه مني، دی به پکې کندهار خلک نه مني، دی به پکې تاجک نه مني، دی به پکې ازبک نه مني، دی به پکې بلوچ نه مني، دی به پکې داسې یو شی نه مني چې کوم د دې نه مختلف دی. نو دی وایي چې دا ټول خلک مې یو شان کې، چې د خبرې هم زما په شان وکړي، د خبرې هم زما په ژبه کې وکړي، د ده کړه هم زما په شان وی، د ده کپړې او لباس او کالي هم زما په شان وی، د ده خوراک څښاک هم زما په شان وی، د ده ژوند هم زما په شان وی. دا د استعماري ټولنه خطرناک شکل دی، ټولنچور شکل دی. نو دا چې وی که نه چې دا مردار خو پکې مړ وی، نو ښه به وه، دا لفظ داسې و، دا جمله داسې وه، نو دا ځکه وایي چې دا بس ختم شي، دا ایکسټرمینیټ شي، چې بس نه هزاري او نه تاجکي او نه ازبکي که نه، او بس نه نور خلکي او نه هغه پښتاني چې کوم د ده نظریې سره اتفاق نه لري. نو د دې د وجې نه ته وګوره چې افغانستان باندې د دې قبضې نه پس په افغانستان کې یو ډله، په افغانستان کې یو طبقه، په افغانستان کې یو کلتور، په افغانستان کې یو شناخت هم اوسېدل نه غواړي. که ته ورته اوس د صورتحال لږ برابر کړل، سهولتکاري دې وکړه، په اختیار درته وایم چې افغانستان کې به صرف په طالبان پاتې شي، نو ټول خلک به افغانستان نه وځي، او څلک پاکستانیان به پکې پاتې شي. ظاهره خبره چې طالبان څوک دي که نه، خو د چا په لاس چې راغلي دي، خو د هغې ناسته خو بس د دې ناسته ده که نه، د جنرال فیض دا کپ بس د دې ټول نه غټ مثال. ښه، اوس په دې کې یو بله خبره ده چې زه وینم، ظاهره خبره ده مونږ ځینې ځایونو کې خو جواب ورته ووایو، ځینې ځایونو کې پرېږدو. یو عجیبه غوندې داسې ژور غوندې پیغور ټایپ خبره کېږي. مونږ ته وایي د خلک که د افغانستان نه راغلي خلک دي، که دلته پښتانه دي یا د نور خلک دي، د پنجاب خلک، دا وایي چې بس اوس څه وشول، هلته یو نظام دی، هلته یو حقیقت دی، د حقیقت سره تاسو مرسته وکړئ چې د خلک ته سهولت میلاو شي. نو ما ته په دې خبره کې ډېره زیاته ستونزه ځکه ښکاري چې مونږ که سهولت کوو د خلک ته، مطلب د افغانستان سره ښېګړه کوو، نو دا ښېګړه لاندې خلکو ته ځکه نه راسي چې طالب چې کامن سینس دی، د طالب شعور چې دی، طالب په ذهن کې دا خبره دا ده چې دا هم لکه تاسو چې خبره وکړه، دا هم د نه وباسه، دا هم د نه وباسه، خو دا خو عوام لاړل. نو د دې چې کم خلکو ته دوی مردار وایي، کم خلکو ته دوی سپک نظر ګوري، هغې بیا دوی مدد څنګه کولی شي. نو دا زما چې کوم نظر دی، زه دا وایم چې دا خو بیا دا پیغورونه چې ورکول کېږي، دا پیغورونه ول هم د دې ټول خلکو سره میلاو دي، یا پې پوه نه دي چې موږ ورسره میلاو یو. پوه پې نه دي، یا د پوه ناپوهي خبره خو ډېره دغه د پیچلتیا لري. اوس دا وایم چې دا خبره خوره شي، او دا خورئ څوک، لکه دا معلومول غواړي چې دا خبره خورئ څوک او دا په کوم ذریعه خوري. دا به ته وګورئ چې دلته د پاکستان د چارواکو د غاړې نه دا چې دا خو حقیقت دی که نه، چې دا خو یو ریالټي ده، دا خو یو حقیقت دی، اوس نو دا حقیقت منل پکار دي، دې سره ژوند تېرول پکار دي. نو حقیقت خو د فرنګي استعماریت هم و، بس هغې سره هم ژوند تېرول پکار و. نو حقیقت خو دا دی چې د کشمیر په څه برخه مثلا هند قبضه کړې ده، نو دا هم حقیقت دی، بس دې سره هم ژوند کوه. بیا کوم ځای کې چې قبضهګرۍ وشي، نو هغه حقیقت شي، مثلا ښکاري که نه چې یو سړی ناست دی، زور دی ورسره، نظام چلی، دا چلی، دا چلی، دا خو یو خبره ډېره. نو دا حقیقت راتپلی شوی حقیقت دی. د دې حقیقت په ضد یعنې داسې قسمه څیزونو ته چې سړی حقیقت وایي، نو هغه بیا هغه څیزونه منلو ته جوړ شي کوم چې غیر انساني وي. نو یو غیر انساني حقیقت دی، جوړ کړی شوی دی، راتپلی شوی دی، او دا د دې کې د پاکستان د ریاست چارواکي هم شامل دي، نه دا نظام هم شامل دی،
په دې کې د منطقي د ملکونو ستراتیژیکي مفادات هم شامل دي، په دې کې د بین الاقوامي قوتونو ستراتیژیکي مفادات هم شامل دي. دا ښکاره خبره ده، په دې کې اوس پټ پناه نه دي پاتې. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې یو نظام روان دی. نظام کوم ځای روان دی؟ لکه نظام ته څه ته وایي؟ نظام ته دې ته وایي چې یو کس سره به ټوپک وي او هغه به یو ګاډي ته وایي چې داسې ځه، بل ګاډي ته به وایي چې داسې ځه. دا نظام شو. څه عدالت، څه خبره، څه پارلیمان، څه نمایندګي، څه ووټونه، څه جمهوریت، څه ادارې، څه معیشت، لکه څه روان دي؟ دی وایي چې امن دی. نو زه اکثر دا خبره کوم که نه، تا به اورېدلي څو واره تکراروم چې د دې نه ښه امن خو قبرستان کې. نو خو قبرستان په کار دی ټول وطن. ښه کلاره کوي، نه څوک سوال کوي، نه جواب کوي، نه جلوس وباسي، نه جلسه وباسي، نه انتخابات کوي، نه ادارې وي، نه پارلیمان. نو نظام نشته. نظام ړنګ کړی شوی دی. نظام که د ادارو نظام ړنګ کړی شوی دی، که پارلیمان ړنګ کړی شوی دی، که د خدماتو ادارې وي، که د حقوقو ادارې وي، دا ټول ړنګ کړی شوي دي. د افغانستان ریپبلیک مات کړی شوی دی. افغانستان کې امارت اسلامي ده. نو هغه ریپبلیک مات که، نو هغه نظام پکې نشته. نو دا خبره کول چې هلته یو نظام د هغې سره به چلېدل غواړي. دا د مرستو خبرې چې تاسو کا مونږ وایو چې انساني فاجعه او انساني المیه د چرته هم رانشي. خو که ته مثلا د هغه ځای کې د قابض ډلې په ذریعه مرسته کوې، ځکه چې بیخي نورې لارې ګودرې بندې، که دا یو ان کوي که بل کوي، نو ما ته نه ښکاري چې هغې نه به هغه هلته اوسېدونکي خلکو ته څه ګټه رسي یا افغانانو ته به څه ګټه رسي. ما ته نه ښکاري چې افغانانو ته به ګټه رسي. دا به د ټوپکمارو یا د قبضهګرو ټوپک او قوت نور مضبوطوي. ما ته داسې ښکاري، مذاتي د اختلاف کولی شي ورسره، چې که فرض که د مرستې داسې شکل کېدی شي چې خلک د خپلو پاڅونونو په ذریعه، د خپلو احتجاجونو په ذریعه د خپل مرستې نظام جوړ کړي. دا به هم یو قسم مزاحمت وي. هلته په افغانستان کې دننه جوړ کړي. کوم خلک چې په خارج کې ناست دي، ډایسپورا ده، افغان ډایسپورا ده، که پښتون ډایسپورا ده، هغه خلکو ته پکار دي چې دغه پاڅونونو احتجاجونو کې د افغانستان د خلکو مرسته وکړي او هغې دپاره ټکنالوژي استعمال کړي، د پیغورونو په ځای. د دې په ځای چې پیغورونه ورکړي، د دې په ځای چې په داسې مسلو کې ونښلي چې هغه بیخي یعنې ډسکورس په بله غاړه بوځي، خبره په بله غاړه بوځي. د دې په ځای چې هغلته بیخي د ارام ژوند چې بس ما ته ارام دی، نور چېر څه چل کېږي که نه. د دې په ځای چې د مصلحت نه کار والی، د دې په ځای چې د سستۍ نه کار والی، دا ټولې خبرې پکې شاملې دي. ته که مهرباني وکړي، کوم چې خارج کې ملګري دي زموږه، هغه د پیغورونو په ځای او د یو بل سره بیخي بې ځایه کیسو په ځای که داسې وکړی شي چې د دلته په افغانستان کې دننه چې د دې قسمه قبضهګرۍ خلاف کوم احساسات موجود دي چې هغه سوله ییز پاڅون کې بدل کړي. او چې چېرته سوله ییز پاڅون کا امکانات ښکارېږي، هلک نور تیز کې دوی مدد وکړي. او که چېرته وشو نو بیا د خپل که چېرته د انسان د ضرورت شیونه دي، لکه چې د نورو یو این یې ورکوي، د بل کوي، نو بیا به کار د دوی دې پاڅونونو والته ورلیږو او یو به تنظیم هم ډیولپ کېږي ورسره، تنظیمي ساخت به ډیولپ کېږي. او دا چې کومه د مرستې خبره ده، نو دا به د پاڅونونو خلکو ته، د احتجاج کوونکو خلکو ته، یو سیاسي عمل کې شاملو خلکو ته زیات علم دی، زیات د ضرورت ورته پته ده، د مقدار، د کیفیت او کمیت دواړه ورته پته لګېدی شي، که نه، ځکه چې دا به هر کلي کې وي، نو بیا به دا کېدی شي. ما ته نه ښکاري چې اوس د دې قسمه پیغورونو څه ضرورت شته چې کوم مرسته مو ونه کړه نو دا چل به وشو، کوم مرسته مو ونه کړه هغه چل به وشو، تاسو خو ځان ته دا وایو، تاسو خو ځان ته دا وایي. ما ته نه ښکاري دې څه ګټه شته. زه د ډېر وخت نه که تاسو ته خیال وي، یو کال مخته مې هم دا خبره کړې وه چې زه په دې باندې لګیا یم چې د پاڅونونو امکان به څنګه را پیدا کېږي او څنګه به کېږي، څوک پکې ډېره زیاته کردار لوبولی شي په افغانستان کې. خو زه ډېر صحیح نتیجه ته پرې رسېدلی لا نه یم. تاسو څه وایئ؟ مطلب دا پاڅونونه به څنګه امکان پیدا کړي؟ داسې ده مهران صاحب، هغلته چې کوم په دې 20 کالو کې لږ ډېر سیول سماج وجود ته راغلی و، په هغه سیول سماج کې زیاته برخه اوس خارج کې دي. ما ته ښکاري چې د دې دپاره یو خو د ځایي، یعنې مختلفو کوم ته چې مونږ میډل کلاس وایو، کوم ته چې مونږ داسې خلک وایو چې هغه لیک لوست کولی شي، هغه ته څه هنر ورځي، هغه ټکنالوژي استعمالولی شي،
هغه څه خبره کولی شي، هغه څه خیال وړاندې کولی شي. هغه خلک هغه چې څه راغونډول کولی شي، څه خلک پرې په راغونډېږي، حالات ځان پوهولی شي. ویلی شي دغه قسمه رعایت ورسره وي، دغه قسمه سهولت ورسره موجود وي. نو دغه خلکو باندې افغانستان کې دننه او بهر تر ټولو لوی ذمهواري راپروزي د هغې په اوږو، تر ټولو لوی ذمهواري د هغې په اوږو ده چې هغې دغلته په یو نه یو شکل کې وړه شکل کې وړو شکلونو کې وړو غونډو په شکل کې وړو په شکل کې بیا د امکان پیدا کیږي چې دا واړې غونډې د مختلفو سیمونه چېرته یو مرکزي شکل اختیار کړي او بیا یو زور والي. خو دا به کول غواړي، ما ته نه ښکاري چې دې نه وروستو یعنې د دې نه علاوه به څه بله لار شته. صحیح. ډیره مننه ملګرو، تاسو دا زموږ بحث وکړه او په افغانستان باندې دلته په پښتونخوا کې هم چې کوم بحثونه دي دا هم کم شوي دي. داسې ښکاري چې د خبره چېرته زړه شوله او بیا هلته د جنکو سکولونو مسله جوړه شي، بیا څو خبرې وشي خو لږ کمې شوې دي. بیا د دې نه علاوه په پاکستان کې هم ډیره په بدل شان ته دا خبره کیږي. نو موږ غواړو چې دا ډیبیټ نور زیات شي، په افغانستان نور خبرې وشي، موږ ته ستونزه رارسي او هلته هم ستونزه ده.